سورۃ دخان ربط مخکې سره دا دی سورۃ شورا کې جواب شروع د شبهو او په دې سورۃ دخان کې دی دیو بل شبهه جواب دی. دویم په اخر د سورۃ شورا کې را لفسوف یعلمون، نو په دې سورۃ دخان کې تذکرہ د عذاب ده کنه چې اوس به پوښو نه د عذاب وسوره. دریم مخکې سورۃ کې تسلی و نبی علیہ السلام ته په عذاب د مشرکانو، نبی مخه پکې الله مشرکان عذابوي. په دې سورۃ کې چې بیان د عذاب دی چې عذاب څنګه دی، عذاب داسې دی اوس به وره. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په استعانت د نام د الله باندې زیات مهربان او خاص رحم کوونکی دی. حام میم الله اعلم بمراده بذلک، الله په پوهه دی. والکتاب المبین، داوی قسم دی او قسم د پاره د شاهد. قسم دی په کتاب باندې المبین چې واضح بیان کوونکی دی. ان انزلناه فی لیلة مبارکة، دا جواب قسم دی. الله یقینا موږ نازل کړی دا قرآن فی لیلة مبارکة، انزلناه موږ شروع کړی نازلې دل د پاشپا مبارکه کې برکت والا. انا کنا منذرین، یقینا موږ يرون کیو. فیها پدیشپا کی یفرقو، فیصله کیږي کل امرن، فیصله کیږي شي کل امرن هر کار حکیم حکمت والا. امرن د وجه د حکم من عندنا زمنګا. انا کنا مرسلین، او یقینا منګا لیګون کیو تم پیغمبر کړي. رحمت من ربک، د وجه د رحمت تستا د رب د خوانه، او یقینا چې الله پاک اوریدونکو علم والا دی. انا انزلناه، الله موږ نازل کړی دا قرآن په لیلتین په شپه کې. نو قرآن خو طالب یو شپه کې نه دی نازل، قرآن خو په 3 کلو کې نازل دی. نو دلته انزلناه معنا به دسې کې بدأنا نزوله. انزلنا څه معنا؟ منګه دا نازلې د شروع د نزول شروع مو کړی دا د یوې شپې نه. مبارکتن، برکت والا شپه ده. دا لیلتن مبارکتن نه کوم شپه مراد ده؟ نو مولوی صاحب ځینې مفسرین ویلي وی د دې لیلتن مبارکتن نه هغه لیلۃ النصف من شعبان مراد ده، شب برات چې ورته وایي. چا دې تفسیر کړي، خدا نهایت کمزوري تفسیر دی. د لیلۃ المبارکتن نه مطلب چې دی لیلۃ القدر دی. کوم شپه ده؟ د قرآن د نزول آغاز د لیلۃ القدر د شپې نه شوی دی. او دا ځکه مولوی صاحب موږ چې د څوک شب برات تخلی ته نه لیلۃ النصف من شعبان، دا تفسیر ځکه کمزوري دی او غلط دی چې امام قرطبي و خبره کوي. امام قرطبي صاحب وایي ومن قال ان نزول القرآن كان في غیر لیلۃ القدر، وکچا دا څه خبر درته وکړه چې د قرآن د نازلېدلو شروع د لیلۃ القدر د شپې نه په بل کومه شپه کې شوی، فقد اعظم الفریه علی الله، دې سړي په الله ډېر غټ دروغ جوړ. یو حافظ ابن کثیر وایي ومن قال انها لیلۃ النصف، وکچا دی لیلۃ المبارکتین په تفسیر کې د ترجمه شروع کړه چې هي لیلۃ النصف من شعبان، چې دا خو جیغه شب برات د شعبان نصف 15 و فقط ابدا نجاته، د فیدې نډیر لري لاړو، ونه به فیدې ګړيږي وای، د فیدې خبرې ما اوري. نو د دې دوالو تفسیرونو دا قول نه معلومیږي چې د لیلۃ المبارکتین چې مراده لیلۃ القدر، لکه بل صریح قرآن دی ان انزلناه فی لیلۃ القدر. مبارک شپه خو ځکه د چې دی کې د اعمال وزن ډیر زیات دی. التوی خیر من الف شهر، دی ویش په عبادت ته 3 کالو 4 میاشتو مساوي دی، برکت نه راکړه. انا كنا منذرین، یقینا موږ یې ورکوونکي ولاوي. فیها، او په دې شپه کې دا اوس علت د برکت بیانوي یا علت د نزول. فیها په دې شپه کې چې یفرقو فیصله کیږي کل امر حکیم، هر کار چې حکمت والاوي. په دغه شپه د لیلۃ القدر کې د حکمت والا کوم کار چې د حکمتونو نه دي دغه فیصله کیږي. لکه یو لوی حکمت نزول د قرآنو، دا په دې شپه فیصله شروع شو کنه شروع. امرن، دا امرن دویم وګورئ، دا دویم امرن دا مفعول له دی د پاره د یفرقو. للامر
دا فیصله چې په دې شپه کې کیږي د وجې د حکم من عندنا زموږ د خوانه رب وي موږ حکم کوو کنه. لکه دا خو مشهوره تاسو ته معلومه وي چې په دغه شپه باندې د لیلة القدر د هغه لوی لوح محفوظ نه ملائکو ته د یو کال رجسټر حواله کیږي چې مثلا په دې روان کال کې به نه دی رمضان کې د لیلة القدر په شپه د روان کال دی دنیا کې به څه تحولات راځي نه دا ملائکو ته حواله کیږي. څوک به مړ کیږي، څوک ژوندی او څوک باچا او څوک ګدا او څوک څه او څوک څه، دا ټول چاته به روزي میلاویږي او چاته به نه میلاوي. لکه د دې یفرقو کل امر حکیم د پاسه مدارک لیکلي امر حکیم من ارزاق العباد واجالهم چې روزي د بندگانو ده، نیټې د مرګونو د بندگانو دي. لکه ما درته ویلې چې یو لوی حکمت پکې نزول د قرآنو دا پکې فیصله شو، را فیصله وکړه چې دا قرآن دې په دې شپه باندې نازلېده شروع شي. انا كنا مرسلین، یقینا موږ لیږونکي یو، یعنی موږ مرسلین لکه ته مو پیغمبر جوړ کړې، پیغمبر علیه السلام ته وایي په دې شپه چې تا ته وحی شروع شو ته هم پیغمبر جوړ کړې. نو اوس دا د رسول الله خپل کمالو وینا رحمت من ربک، دا د رب رحمتو، دا رحمتان مفعول له د پاره د مرسلین للرحمت من ربک د وجه د رحمت. یقینا الله پاک دې اوریدونکو علم والا دی. نو دیجه کې طالبه منګه د لیلۃ المبارکتین په تفسیر کې راجح تفسیر دا وګرځولو، بلکې دا راجح نام دا متيقن تفسیر دی چې لیلۃ القدر ته مراد دی. باقی پاتې شول شب برات پنځلسم نصف شعبان. د دې په فضیلت کې څه احادیث شته خو په ټول احادیثو کې کلام دی، نفس فضیلت شته احادیث کې کلام دی، خو خیر دی که احادیث کې کلام می مطلب ضعیف می نو خو د فضیلت لپاره کافی دی کنه چې د په لیلۃ النصف شعبان کې څوک مثال نفلونه کوي، څوک ورځې مثال وډنی سي نو نفلی کار دی. خو دې کې خبره بل واوري بیهقی او روایت علی رضی الله عنه په حواله سره نقل کړي دي، دا به مولوی صاحب دې نهایت کمزوري دي. بیهقی کې دا روایت پروت دی وې د لیلۃ النصف د شعبان په شپه باندې چې څوک راپورته شي عبادتو کې د 10 حجو اجر دی، دا څه روایت را نقل کړي. نو دې باره کې بیا محدثینو لیکلي دي چې دا حدیث موضوعي دی. دا څنګه دی مولوی صاحب چې ته د 15 د شعبان باندې راپورته شې 10 حجو ثواب ګټې، دا موضوعي حدیث دی. او دی وجنه روح المانی کې علامه لوسی ویلي دي ويشبه يكون هذا الحديث موضوعا منكرا، بالکل دا مشابهت تر دا حدیث موضوعي دی منکر دی. البحر المحيط کې ابو حیان وی ولا يصح في شيء، د لیلۃ النصف من شعبان باره کې دا صحیح شی نه دی ثابت. امام قرطبي وی وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه و د لیلة النصف من شعبان باره کې داسې حدیث نشته دی چې سړی ور باندې سیخي اعتماد وکړي. خلاصه دا ده چې نفس فضیلت شته، خو دومره هوا ورکول چې 10 حجو ته رسېدا پکې نشته. او اوس وختو کې خو که تاسو خل کړئ سکهاله د 15 ډېر سخت ولمانځل شو کنه، حتی کې شیعګانو بریلیانو کې جلوسونه ایستلي وو، خیراتونو جمعتونه رنګارنګ کړي وو، څو قصې مې شروع کړې. مولوی صاحب دا به هغه خرافات دي چې لري زاړه خرافات دي، په دې طریقه لمانځل چې ته شریعت کې نشته. رب السماوات دا رب مجرور دی، د مخکې رب کڅ څخه بدل دی. رب د اسمانونو د ځمکې دی په مند دی کې. ان کنتم موقنین که تاسو یقین لرئ لا اله الا هو، نشته حقدار د بندګۍ مگر هغه الله دی ژوندي کول او مړ کول کوي. رب ستاسو دی، رب د ستاسو پلارانو مخکې نه یو دی. بل هم فی شک یلعبون، بلکې دوی په شک کې دي، یلعبون مشغول دي، دوی په شک کې دي او مشغول دي، د الله د نبی پورې استهزاګانی کوي. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، فارتقب انتظار کوا، یوم تأتی السماء
په عورت باندې چې ښکارا به کې اسمان به دخان مبین یو دود ښکارا یخشى الناس چې پټ به کې خلق هاذا عذاب علیم دا عذاب دردناک دی. طالب دې کې بلک سوچ کوي چې دا فرتقب یوم تأتی السماء بدخان د دې دخان نه چې مراد نه د دې په تفسیر کې دوه قول دي. یو قول دی بارا کې په بخاری شریف کې دا حدیث دی ای تفسیر دی چې په مکه مکرمه کې کله د مکې مشرکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر تکلیفونه ورکړه او ډیر نهایت خفه کې نو پیغمبر علیه السلام د مکې خلکو ته خیریه وکړي. څنګه خیریه ورته وکړي؟ وی ویل چې اللهم صل علی ملقات اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. داسې الفاظ ویلي یا الله پاک په دې خلکو باندې داسې قاطره ولا چې د قاتل یوسف علیه السلام په خلکو راوستي و. کله چې پیغمبر علیه السلام دا خیریه وکړي مولوی سي باران ختم شو وچکالی شروع شو. مفسرین محدثین لیکلي دي چې حتی کې خلکو د ډوکی د مڅارویو څرمنې او غیاګانی او بوټي د شروع کړ خوړلې داسې وږي وخه فصل نو کرونده نو اسمان باران نو او چې بارانونه ودرېږي مولوی سي مالونه هم ختم شي ګړي بزیم بیا ختم شي څنګه غیانو خوري نو شو دی به د کمه کې ماسته نو دومره حتی خلق د لوګي سره مخ شو. مولوی سي په دومره حتی لوګي سره مخ شو چې یو سړی به د لوګي نه بهر راووتو نو دا ټوله فضا ورته د سیګارجنه معلومېدل لکه دخان چې معلومېده ورته لکه ځینې خلک وایي که نه یاره نن دومره وږی یم چې په دې سترګو مې تپه تیاره ده. نو د دې په سترګو باندې تپه تیاره وه یعنې د لوږې هغه آثار داسې و لکه په دې هوا کې چې شي دخانې دود نه و خو دا د لوږې آثار و. بیا چې کله دا خلک سخت کې گرفتار شو نو بیا کسان راغله رسول الله سلام ته ویلې چې ګوره ستا د دې بنو کنانو سره رشته داریم ده او ټول خلک تباه شو تاسو لږ دعا وکړئ چې الله پاک ته باران وکړي. بیا رسول الله مبارک رښتیا هم دعا وکړه باران شروع شو. نو دا د دخان والا واقعه مخکې تیره شوې نو دخان حقیقي دخان نه و خو د لوږې د وجې نه د خلکو په سترګو کې دا فضا کې داسې معلومېده چې شی دی دخان. خو دې خلکو د دې واقعې نه وروسته بیا ایمان رانه وړو رب ورته وعده ورکړه چې بیا به مو دوباره نیسم. نو دوباره بیا هماغه مولوي صاحب چې رسول الله هجرت وکړي او په دویم کال جنګ ورسره وکړي بدر کې 80 کسه ته مړه او بیا تنې ژوندي ونیوه. د هغې مطابق یو تفسیر بدل ته لګي. دویم تفسیر د دې چې دی علي رضی الله عنه عبدالله بن عباس ابو سعید خدری دا هغوی نه روایت دی. هغوی وایي چې دا تخفیف اخروي دی. دا مولانا صاحب د قیامت نه لږ مخکې د قیامت راتو نه لږ قرب قیامت سره په دې ځمکه کې لس نښې د قیامت غټې د قیامت راتلو دي قرب قیامت سره یو پکې دخان دی. دا به داسې وشي چې په دې ځمکه باندې به حقیقتا یو دود راشي. دا مخکې صورت کې خو موږ دود مجازي معنا حقیقتا یو دخان به راشي. یو دود داسې دخان به راشي چې کله د دنیا راونیسي مولوي صاحب نو د انسان په سپېږمو چې ننوځي دا ټول مسلمانان به شي لکه زکام بس د سپېږمۍ حیض به جاري او د کاپیرانو بدنونه به سم وپړسئ داسې به وپړسئ چې بس چا خبره بازار به خیجلوزي به. دا دخان به د قیامت د قرب قیامت سره راځي. مسلمان ته به څه حیثیت لري؟ زکام. او کافر ته به څه کوي؟ بدن به وپړسئ ورته. چې دا دخان والا سلسله څو ورځې وچلیږي ختمه بشي دې پسې به د استدابة الارض راوځي هغې پسې به د پاسه انمر راوخیږي بس قیامت په قایم شي. نو بیا دې صورت کې دخان په خپله کومه معنا سره دی؟ حقیقي معنا. کومه معنا سره دی؟ خو ګورې د دغې دخان د راتلو سره هم هغه وخت چې کوم خلک کافران ایمان به نه راوړي دومره سخت دي الله وایي بیا به دې دوباره نیسمه بیا به د بشت کبرا نه هلته قیمت اخلی. د اول تفسیر مطابق بادشاه کبرا نه هلته موږ چې خلو بدر. اوس ګورې دواړه تفسیرونه پکې لګوئ په دې لکه چې ښه پوه نه شوئ. فرتقب انتظار وباسئ یوم تأتی السماء په ورځ باندې چې راشي ښکاره به کړي اسمان بدخان دود مبین ښکاره یخشى الناس خلک به پټ کړي هذا عذاب علیم دا عذاب دردناک دی.
ربنا اکشف یقولون اما کې مشرکان هم راغله ورته نبی رسول الله تیری چې ته دعا وکړه چې غلی شي ټیک شو دوی به وایي چې لري که زموږ نه د عذاب انا مؤمنون بس موږ ایمان راوړو ان لهم الذکرا سرنګي به ورته وس نصیحت قبل اول وقد جاءهم رسول مبین او راغلی دی ته رسول مبین ښکارا ثم تولوا عنه بیا دې خلکو مخ واړولو د دې رسول الله نه وقالو او په فتوا ولګوله ویل دي کافرانو معلمون دته چا هودنه کړی دا مجنون لیونه دی وای دا پیغمبر چې دی دته چا هودنه کړی دا خو دې نسلانی غلام نه ده خبرې زده کړي دا څه وحی نه ده لیونه هم دی لا ودلی ده نه چې د لوګي په قاطی نه ختی و نو ویل ایمان راوړو چې قاطی و باران نه په شروع شو دته پر رسول الله فتوا ولګول چې شه دی لیونه الله وای ان کاشف العذاب قليلا من لري کون کې دی عذاب ولګوا انکم عائدون تاسو به واپس کېږئ خبر شرک انکار تا یوما په هغه ورځ باندې نبطشل باطشتل کبرى وګورئ برته په هغه ورځ چې الله موږ به ونیسو دوی پنیولو غټو سره موږ به ونیسو دوی پنیولو غټو سره ان منتقمون موږ به بدلا خستون کیو نو دلته به د بچتل کبرى مصداق موږ داول تفسیر مطابق سوالو بدر چې یعنی که دوی اغل ته په قاطی کې ایمان را نه وړلو به خپل واده خلافي وکړه الله به دوباره موږ په غټو نیولو سره نیسو بدر کې به کار وکړو او د دویم تفسیر مطابق به وایي چې بچتل کبرى نه څه مراد دی قیامت ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون او الله موږ امتحان کړو د دې نمکه په قوم د فرعون باندې او راغلی او د فرعونانو ته رسول کریمون رسول دا چې رسول الله غلیو چې کریمون الله دې عزت منو الله سره اپلو فرعون څه ویلیو مهینه دا ذلیل دی الله وینا کریم دی ان ادو الی عباد الله دی عبارت ته وګورئ دا د موسی علیہ السلام دعوتو ان ادو الی عباد الله یو تفسیر دا دی طالبہ چې ادو په معنا د ازهرو سره دی او مفعول مقدر دی او دا عبادت چې د دا منادا د حرف نه دی حذف شوی اول تفسیر سراج المنیر کړي دواړه ادو په معنا د ازهرو او مفعول پټ دی عبارت بده شي ان ادو یعنی اظهروا طاعتکم بالایمان الیا ظاهر کوي خپل تابعداري په ایمان ماته عباد الله یا عباد الله نو شو په تفسیر ادو اظهروا مفعول پټه طاعتکم بالایمان الیا ظاهر کوي تاسو طاعت په ایمانداري سره ماته یا عباد الله نو دا عباد الله دا هموناده د حرف نه دی حذف شوی اے د الله بندگانو چاته خطاب کوي بنی اسرائیل ته دیم تفسیر دا دی چې دا خطاب فرعونانو ته دی او ادو معنا اطلقو اے فرعونانو ادو را خوشی کوي اطلقو را خوشی کوي الی ماتا عباد الله دا د الله بندگان خوشی کوي بنی اسرائیل غلامان هم ته جوړ کړی دي خوشی کوي راته په دوړ تفسیر پوښوي انی لکم رسول امین استاذ د پر رسول مخکره امین امانتدار والله تعالی او تاسو لوی کوي به الله پالا یعنی شرک او کفر انی آتیکم سلطان مبین ما راوړی تاسو ته دلیل ښکارا معجزې د موسی علی السلام نه پدې وخت کې موسی علی السلام باندې فرعون فیصله صادره کړه وې دا سړی موږ نه کړریږي او زه خو غواړم چې قتل وکم مکه ویلو کنه ضروري اقتل موسی ما خوشی کوي ما ورته پرې دی موسی علیہ السلام سو ویلی و انی عشت بربی و ربکم زپنانی سم بربی پرب زما پرب تاسو باندې ان ترجمونی چې تاسو مولای یعنی می سنگسار کې می پکنزلو په بدر دو و ان لم تؤمنو دی و ان لم تؤمنون مخکمه په لولي کا ان امنتم افلحتم ایمان مراړو کامیاب بشي و ان لم تؤمنو ایمان را نوړی لی نو فاتجلون تاسو جدا شي زمانہ فدعا ربه موسی علیہ السلام دعا د خپل رب نو وکړه چې نه هاولای قوم مجرمون د قوم د مجرمان مشرکان دي فرعونان خصم خلق ندي الله ورته ویلي
الله موږ ورته ویل چې فاسری تروان کبي عبادي بندگان زما بني اسرائیل لیلند شپې انکم متبعون تاسو پسې بتلل کېدی شي تاسو پسې به تلل کېدی شي. نو رښتیا فرعون پسې روان شو کنه فوج سره. واترک البحر پرېږده سمندر رهوان ولاړ مطلب څنګه سمندر کې چې پامسای وه نه یو بو ودرېږي کنه همسې ولاړې پرېږده. رهوان معنا څه؟ ساکنن ولاړې. انهم جندن دا د فرعون هم یو لښکر دی مغرقون غرق کړی شوی دی هغې غرق شي. کم ترکو الله وی ډېرې پرېښودلې من جناتین باغونه وعیونې چینې وزروین فصلونه او مقام کریم او ځایونه ښایسته ښایسته محلات ته نه پاتې شو. ونعمتنا او د خوشحالۍ سامان یو نعمت یو نعمتي فتحه د نون د ګوره نعمتن سامان د خوشحالۍ نعمت چې هغه سر د انعام ته وایي. کانو فیها فاکهین دی پای کې مزې کوونکي وه کذالک دغسې وشو نو. و اورثناها الله وایي موږ پرې و اورثناها الله وایي موږ ورکړه دا پاتې شوي څیزونه د فرعون نه قوم آخرین قوم بل ته چې بني اسرائیل دي. فما بکت علیهم السماء والارض ونه ژړل په دې فرعونیانو پسې نه اسمان نه ځمکې وما کانوا منظرین او نه دو مهلت ورکړې شوونه ټیم یې مولا ورنه کې. دې څه مطلب چې اسمان او ځمکې ونه ژړل؟ نو یو معنا دا ده چې د اسمان والا او د ځمکې والا اهل پسې ونه ژړل. فرعونیانو پسې نه د اسمان اهل وژړل او نه د ځمکې اهل. نو بیا خپله حقیقي معنا ده. او یا دویم مقصد دا دی چې اسمان او ځمکې ونه ژړل دا ځکه چې ګوري یو مؤمن سړی چې مړ شي د هغه پسې اسمان او ځمکه کې ژړا کېږي. یعنی په خپله اسمان ژاړي او ځمکه ژاړي. څنګه اسمان ژاړي طالبه؟ هغه داسې په حدیث پاک کې راغلی علیه السلام فرمایي چې یو مسلمان مؤمن مړ شي نو د ده پسې به اسمان ژاړي. په دې معنا وی رسول الله سلام فرمایي ما من مسلم الا وله بابان نه دی یو مسلمان مګر دغه دو دروازې اسمان کې دي. باب یخرج منه رزق و باب يدخل من عمل. یو د مسلمان د هغه دروازه چې رزق ورته راکوزیږي په بل هغه دروازه ده چې پورته د نیک اعمال خېږي له یصد الکلمه طیب والعمل الصالح يرفعه. او علی رضی الله عنه فرمایل ان المؤمن اذا مات بكى عليه مصلاه من الارض. وی مؤمن چې کله مړ شي د پسې دغه مانځه زی جاړي و مسعود عمل من الارض او په کوم ځای کې چې د عمل کولو په دې ځمکه کې شی اوس صحیح شو خبره ښکاره شوه. نو چې مؤمن مړ شي نو اسمان کې دوه دروازې هغه جاړي. چې مؤمن مړ شي نو ځمکه کې د عبادت سه د تلاوت سه د درس او د تدریس دا پسې جاړي. او فرعونیانو کم نیک عمل او کم چې شی و چې هغې پسې څوک نه اسمان وژړل نه ځمکې وژړل. حقیقت باندې بنا شو. ولقد نجینا بني اسرائیل علاوه موږ بچ کړل بني اسرائیل من العذاب المهین د عذاب سپکون کینه من فرعون چې د فرعون د خوانو. انه کان عالیا یقینا دا فرعون چې د لوی کوله من عالیا د لوی کون کو نو من المشرفین او د مشرکانو نو حد نه زیته کو مشرکو. ولقد اخترناهم علاوه موږ ور کړی و دا بني اسرائیل موږ ور کړی و علی علم سره د علم زمنګ نه علی العالمین پټول عالم. نو اوس دې کې دا علی علم یا دا معنا چې الله وي موږ بني اسرائیل غوړه کړی و علی علمنا سره د علم زمنګ نه. نیشاپوری د دې یو معنا د لیکلي تفسیر نیشاپوری. ولقد اخترناهم موږ غوړه کړی و دا بني اسرائیل علی علم مني بانهم اهلها. الله ما ته علم چې دا بني اسرائیل د دې اهل دي چې نبوت او سلطنت دوی ته وسپارل شي. اخترناهم بالنبوت و سلطنت على علم مني بانهم اهلها. ما ته پتی و چې دا اهل دي خو دې سره بقیت کې دي چې دا د تحریف نه مخکې دا چې بني اسرائیل په تورات کې تحریف نه وکړي نه دا رښتیام د الله د دین اهل و. دایمه ترجمه ده ولقد اخترناهم من غره کړي و دا بني اسرائیل على علم مني بمعاصيهما. زما علم چې دا بني اسرائیل ګناهونه بکوي او په دین کې به تفریطات ښکارا کوي خو بیا مې د دې سره هم غورواره ورکړې وو په کوم وخت چې دوی په علم په خپل هغه
دین کې لا تفرید شروع کړي نو. وآتیناهم من الآیات الله وی ورکړیو ما دی بنی اسرائیل ته من الآیات نعمتنا. دلته آیات په معنا د نعمتونو سره ده. ما فيه دمر نعمتنا و شفاعه کې بلا او امتحان او مبین خکارا. ان هؤلاء لا یقولون یقینا د ادم کې خلق وای ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين. عبارت ته ګورئ ان هي د هي زمي چاته راځي دي د هي زمي راځي کوي حالت صفات عقوبت دي کې چې تاسو کوم شي خوخي حالت صفات عقوبت دی به ویل چې ان هي نه دی حالت نه دی صفات نه دی عقوبت الا موتتنا الاولى مگر زمنګ مرګ اولنې دغه اولنې مرګ زمنګا دغه دینو وما نحنو بمنشرین او موږ نه چې دوباره برا پورته کړې شو. دغه ډومبه مرګ دی بل مرګ نشتا. یعنی دوی د حیات ثانیه قائل نو. فاتو بآبائنا پیغمبرانو ته به ویلي وی فاتو تا سرا ولی بآبائنا زمن پلاران ان کنتم صادقین کتا شریشتونی ایدی دا معنا چې موږ پلاران را ژوندۍ کوي کنه کدا پس د مرګ ژوندۍ زمنګ پلاران را ژوندۍ کوي یا دا معنا فاتو بآبائنا زمنګ پلاران د موږ د پلارانو نه یو دلیل پیش کوي چې هغه پس د مرګ ژوند منلې موږ مشرانو خو نه دی منلې کنه زموږ د مشرانو یو متل خو کې پیش کوي. الله پاک وي اهم خیرون آیا دا د مکه مشرکان غوړه دي ام قوم تبع او که قوم د تبع غوړه دي. سمانه شو غوړواله په چی کې آیا دا د مکه مشرکان به د دنیا او د طاقت او د مال د دولت په حساب غوړی که د تبع قوم د تبع قوم ډیر طاقت ورو مالدارو او د دنیا په حساب سره مالا مالو خراب تبا کړ. آیا دوی غوړه دي او که قوم د توبه والذین کسان چې من قبل د دوی نه مخکې تیر شوی و اهلاکناهم الله موږ هلاک کړی و انهم كانوا مجرمین یقینا دوی مجرمانو. تبع څوک دی طالب جانا؟ تبع د خپل نوم دی اسعد او کنیت دی ابو قریب الحمیری. ابو قریب الحمیری سراج المنیر لیکلی دی خطیب شربینی وای دا تبع چې دی دا چې په کوم علاقه کې باچاونو د اغي علاقې هر باچا ته به تبع ویلي. لکه موږ استاد په اصطلاح کې ورته صدر او وزیر اعظم وای نوم خو بل شي. وای دا تبع چې یعبد النار دور ته عبادت کولو ښه آتش پرستو فاسلم اسلام راوړیو ودعا قومه او د خپل قوم ته د اسلام دعوت ورکړیو چې حمیر قبیله وا خو فکذبوا خلقو تکذیب کړیو. وی ولذالک د دی وجه زم الله قومه ولم یزم د الله د قوم بدی بیان کړي خود د بدی نه دا بیان کړي. او بیا خطیب سے حدیث ذکر کړي و رسول الله مبارک فرمایل لا تسبوا تبعا ای خلقو تبع ته کنځلې ونه کوي فانه قد اسلم. بی بی عائشہ به فرمایل رضی الله تعالی عنها ولا تسبوا تبعا فانه كان رجلا صالحا. تبع ته کنځلې ونه کوي دا ډېر خسړیو. فرابغوی په معالم التنزيل کې د په باره کې ډېر تفصیلی معلومات لیکلي طالبہ ډېر سخت لیکلي فکرې دي. وای دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کې وسو کاله مخ کې مدینه منوره ته راغلو او په مدینه منوره کې اوس او خزرج وسیده بشنده خلک دی اوس او خزرج خلکو ته دی تبع ویلي
چې ما ته د پخوانی کتابونو د مطالعین معلومه شوې ده چې د اخیری زمانی پیغمبر به ګوري را اوزي او به دغه ته ویلی و د مدینه خلکو ته اوسیانو خزرجانو ته وی کلم کدا پیغمبر را اوتو ستاسو دی کلی تراغه نو زما سلام به پی وای او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامه یو خط پریخو په مدینه کې ای خلکو ته ویلی و تاسو خپل بچو تسپاره چی کله رسول الله راشي زما د خط به ورته ورکي په خط کې څه اشعارم لیکلی و اشعار لیکلی و شهدت علی احمد انه رسول الله بادی القسم ولو مدى دهري الى دهره لكنت وزيرا له وابن عم خال فاضلی کړیو وېزه گوایم په دې خبره چې احمد دا د الله رسول دی قسم په کوم کچيري زما د عمر زمانہ د زمانی پوری ورګ د شوازي معاونم زید ترزویما اسی مرګرتیا به و اشعار لیکلیو نو دغه طبع قوم ډیر مالدارو طاقتورو خو اسلام چرانه وړو رب تبا کړو نو الله مکی مشرکانو ته وی چې تاسو د دنیا په حیثیت ډیر خې کده توبه قوم او تبا شو نو تاسو به خود تبا کیږي وما خلقنا السماوات والارض الله موږ نه پیدا کړی اسمانونو نو کومه به نو مات دې په من کې لاعبین لو به کون کې مو سلو به نه کو ما خلقناهما موږ نه پیدا کړی الا بالحق د پاره د اظهار د حق توحید ښکار شي یا د پاره د په حکمت سره ولکن اکثرهم لکن زیاتر د خلقونه لا د دوی نه علمون نه پويږي ان یوم الفصل یقینا رز د فیصله تخفیف اخروی ورز د فیصله چې د میقاتهم وخت مقرر دی دوی اجمعین ټول یوځه او وخت مقرر دی ورته یوم لا یغنی مولا عن مولا د سورت د قیامت نشي د فکول یو دوست بل دوست نشینت ولا هم ينصرون نو دوی سره مدد کیدلی شي الا من رحم الله مگر هغه څوک چې رحم کړي ور باندې الله نو استثناء منقطع کا لکن من رحم الله فینصره لیکن چا باندې چلا رحم کړي وی نو الله دغه مدد کوي انه هو العزیز الرحیم یقینا الله پاک زور ور دې رحم کون کې دي ان شجره الزقوم دې تخویف وی ابو جهل یورز هغه خود قرآن دشمنو خلکو ته आवाज کوي خلکو راشي زقوم پیژنې نو خرمای را واخستل یو دې سره له کوچ مرګري کړ وای دا زقوم دی کنه دا پیغمبر چې تاسو ډارې چې زقوم دی او زقوم دی دغه دی زقوم نو قرآن نازل شو ان شجره الزقوم ونه د زقوم چې د طعام الاثیم دا خوراک د غټ ګناګار دی غټ ګناګار کافر دی نو کل مهله پشان دی ویلی کلی شوی تنبه لکه مس کی ویلی کی مهل دا تیلو بیخ کی چې کوم خیره پاتې شي او ویني زوی د جهنميانو په دې شکل باندې دې خوراک دی یغلی فی البطون خټکیږي په خېټو کې کغلی الحمیم پشان د شیدلو د ګرمو بو خټکیدلی او چې څنګه ګرميږي ایشيږي دقه څه بدا په خېټو کې خټکیږي او ملائکه ته بداسه الله پاک وای خذوه وینسای دا اسیمونی سي دا غټ ګناګار دا کافر فاتلوه ریکا گئی الى سواء الجحیم من د جهنم تا جهنم من سترا کا گئی ترمذی شریف حدیث ته علیہ السلام فرمای وی او کدا علی النار الف سنه په جهنم باندې زر کاله اور بل شو نو دا اور سور شو بیا زر کاله اور په بل شو نو د جهنم اور سپین شو بیا زر کاله اور په بل شو نو د جهنم اور تور شو وی فهیه سودا مظلمه د جهنم اور اوس تک تور دی تک تور 3000 کاله اور بل شوی ثم صبوا فوق راسه الله ملائکه ته بیا واړوي د سر د پاسه د سر د دې اسیمو د دې غټ ګناګار من عذاب الحمیم د عذاب د شیدلوبونه ذوق د دینه مخکې فعل دی یقال له توبیخا وتقرعا
رب د زورنی د پاره ورته وای ملائکه ته وای چې دته امر ورته وکي ذوقو وڅکا دا عذاب وڅکا دا شیدلی وب انک انت العزیز الکریم یقینا ته چې العزیز زور وروي الکریم عزتمن وي یعنی ته په خپل ذهن کې عزتمن وي او ته په خپل زعم کې زور وروي سراج المنیر وای العزیز الکریم تزور ور الکریم عزتمن وی بزعمک او بنظر قومک یا په خپل ګمان او یا د قوم په ګمان کې نو الله به ورته وی وڅکه وسوڅکه ذوق انک اوڅکت لکه څنګه استاد د دې زمانی د لوی فرعون دا تورغه دته به موي چې انک انت العزیز تو حضور ور وکنه جزونو ببون الکریم عزتم خلقو کول وې دا مړلوي سخیری ښا نو مې دا سلک خنوم دی بارک حسین ورته وي نه 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 عزتمن نه ذوق ان هاذا دا هاذا اشاره چاته ده یعنی الذی ترون من العذاب سراج المنیر وای دغه چې تاسو کوم عذاب ګورئ ما کنتم به تمترون دا د تاسو په دې کې شک کولو دو تخفیف اوس بشارت اوره ان المتقین فی مقام امین یقینا المتقین په پاغه زید امن کیوي فی جنات دا بدل د مقام امین څخه دی په جنتونو کې بوي په چینو کې بوي یلبسون اغوند بمن سندس نری ریخم او صبر قوغټ ریخم متقابلین یو بل ته مخامخ کذالک څه معنا اکرمناهم کذالک دغه عزت مونږ ور کړې نو وزوجناهم الله وی په نکاح به مونږ ور کړو دوی ته د حور عین هغه حوري عین غټو سترګو والا خیسته سترګو والا يدعون فيها او دوی به طلبوي په دې جنت کې به کله فاکهتن امنین ټول هر قسمه میوه په امن باندې لا یذوقون فيها او بنڅ کې دوی په دې جنت کې الموت مرګ جنت کې مرګ نشتا الا الموتۃ الاولى مگر مرګ ډومبنه الا الموتۃ الاولى استثناء کی کلام دے کلام دا دی چې لا یذوقون مخ کی فعل مضارع دا الا الموتۃ الاولى خو ماضی دا یعنی د ماضی زمانه سره تعلق دی نو استثناء د ماضی د مضارع نه دا څه معنا نو تاسو به جواب وکي یو چې دا الا په معنا د بعد سره دی دوی به ونه څکی په دې جنت کې مرګ بعد الموتۃ الاولى رست د هغه مرګ مخکینی مخکینه مرګ وتیر دویم دا استثناء منقطع ده کوم استثناء طالبہ نه دسی بشي لكن الموتۃ الاولى قد ذاقوها یوړم به مرګ دی هغه دوی څکلې ده یا استثناء متصله کی خو به دې تعلق بالمحال وای دې ترجمه وش و بنڅ کی جنتین په دې جنت کې مرګ جنتین و په جنت کې مرګ ونه څکی الا الموتۃ الاولى مگر مرګ ډوم باندې به وڅکی یو مرګ اولنې مرګ بڅکی اولنې مرګ د کوم ځای مرګو د دنیا اوس طالبہ د دنیا مرګ په جنت کې څکل محال دی نو جنت کې مرګ محال دی دې ته تعلق وای تعلق بالمحال ووقاهم الله بوسات عذاب الرحیم دا عذاب د دوزخنا فضلا من ربک دا وجد فضل دستا د رب د خوانه ذلک هو الفوز العظیم او دا کمی ویلویا دا فانما یسرناه بلسانک دې ته ترغیب ال القران یقینا الله موږ آسان کړی دا قران بلسانک استا په شوب باندې یا استا په لغت باندې دې لپاره تذکرون چې داخله ته نصيحت والی فرتقب انتظار کوا انه مرتقبون دوی انتظار کوون کړي فارتقب النصر من ربک سراج المنیر وای انه مرتقبون دوی انتظار کوي